راغلی بازار ته کی مستی دي کې کچالو کې اچولای دا آلو او ساده شولې پیاز ټماټر اختر سره نږدې سي کنه دو پېښو کوم خلک سي دی غوړي ډېر زیات عزت یو خدای درځانو اول د هیر سالون والا دنیاانو منګ راخ په خبرون ما سټوري لګول انستګرام باندې درځانو سوټ نه اخیستا وای سلور ورځې اختر ته پاتې دا ته موږ چیرته غاندو خو بیا خیر نن موږ یو پیدا ک او سوټ مې خپل ورکا اوس موږ راغلی بازار ته هماین در سره خواغلک شرمېږي دلته دا او موږ راغلو د یو فیمس چولو خړل تا دا سو ګوردوارا او دا سو د ګوردوارا والا چولې هغه وای کنه don't judge a book by its cover head of face आगा दा चूली दी कैसे है भाईजान ठीक है खैरियत से अल्लाह का शुक्र है साहिब नाम है मेरे जी इंशाल्लाह ये मेरे अबू पहले काम करते थे इधर इसी दुकान पे अच्छा तो फिर मैं आया हूँ इधर तकरीबन कितना टाइम हुआ इस दुकान का तकरीबन 40 साल से ओके और ये सुबह किस टाइम आते हैं और किस टाइम बंद करते हैं सुबह 8 बजे तैयार हो जाते हैं 8 बजे तैयार हो जाते हैं और शाम कब तक होते हैं शाम को ईशा के टाइम 10 बजे अभी हमें 2 प्लेट बना कर देना داس دی کنه څلوېښت کال نه دلته دا چولې خرڅوي او ښکاري خو ډېرې ساده خو یو پرې وخورئ که نه بیا به ورته خامخا راځئ بیخي ساده د چیرې مستې دي کې کچالو کې اچولی ده آلو او ساده چولې پیاز ټماټر دا وګورئ داسې یو ښایسته مړۍ به جوړه کړئ یو ترشوالی یې پستوني ولګېده خو ډېرې خوندورې دي بس خنک خالی کوي او خنک ډکوي خنک خالی کوي او خنک ډکوي او د مخامخ بالکل یو د سکانو ګوردوارا ودا پخوانی او دیواله تر اوسه پورې پاتې او ګره هندي کې لیکلي چې شازای چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ دا غلطه موږ راغلو او تشمیه اخلو یو دغه ډیزاین وي ډبل خیر وره او یو دا پراته بلې راوخلي یو دغه وي خو یو هغه وي دغه به واخلو کې کومه څه داسې هغه ده خو دا واخله دا سټیکر ورنه لږ لرې که اسمان هم وریځ شو شکر دا موسم هم لږ برابر سي دا بنګړي هماینه دا به یو جوړ واخلم this is how I look like دا وروره ته وایي باید ته ویډیوګانې جوړوي تا ته به زه دا تشمیه خوښې درکړم صحیح ده که نه نه چوکې کوم اوس ته موږ روپۍ ورکړو او دجې نه به زو له خیره دا اوسې وې موږ ورنه واخیستلې په 20 څلوېښت سنټه باندې یعنې یو نیم سل کلدارې جوړېستې داسې نه ده چې انسان قیمت بیه شی واخلي او هغه پې کوي ارزانه شی به م اخیستلی سي او ډېر ښه شی هم پیدا کېږي درته او بل دشمې سړی واخلي ډېر زیات کانفیډنټ بازار کې اوس دا خلک داسې نیغ ما ته راګوري دشمې مې اچولې ښه کانفیډنټ یو اوس موږ زه یو د روح افزا شربت خرڅېږي دلته ډېر پخوانی ده دغه زمانې اوس خرڅوي مخکې به یې پلار دغه کاروبار کوو اوس یې زمانو ته پاتې کړی ده او ګرمي هم د ښه موسم هم برابر ده ورزو له خیره سره دغه هغه ځای ده السلام علیکم 2 गिलास बनाना यार ठीक हो مهرباني यार واخ واخ ښه شربت سره راته راکړه یو ګیلاس یو غړپ به ورنه وکړو اوه خوند هم ښه برابر ده او ښه یخ هم ده بیخي پوره وجود راته یخ یو غړپ څنګه ده که نه خوندور ده ما تاسو ته مخکې ویلي هغه حاجي صاحب یې مړ ده خو هغه ژوندی ده هغه خپله دغه ده ولاړ ډېره بښنه غواړم حاجي صاحب ژوندی ولاس यार सख्त خوند دیو کو دے گرمی کے کتنے ٹائم سے بنا رہے ہیں شربت یہ تقریباً 35-40 سال سے 35-40 سال مطلب آپ نے اپنی جوانی میں شروع کیا تھا جوانی میں شروع کیا کس طرح ہے کام آپ کا صحیح چل رہا ہے شکر ہے اللہ کا ٹھنڈا پانی ہے سلیپ لگائے ہوئے سستا ہے اچھا 20 روپے کا 20 روپے کا گلاس زبردست گلاس اچھا چینی نیمبو برف یہ سامنے لاتے ہیں سامنے بناتے ہیں
अच्छा तो बस खलको तो खुदा पीती है, कोई पैसे देते हैं कोई नहीं देते, जबरदस्त सब चलता है। जबरदस्त अल्लाह और बरकत डाले इंशाल्लाह मेहरबानी منګه پرون رخت واخیسته ښه منګه تقریبا ما وقت ما د ورونو او د ورېرونو ټولو یو ځای دی غټ اختر لپاره درځي ته همسې ور نو هغه وایي زه خو درته سوټ نه ګنډم ولې وایي بایجان دې خبر د برګ زیو راځي او ما سره مخکې هم ډېر زیات کار پروت دی دې وجه سره زه نشم کولی تاسو طرف دا سوټونه وګنډم موږ ورته ویل زه صحیح ده هغه نن بیا د ما ورکی ورور د عرفان هغه پیدا کړی یو خیاط هغه ته هم رخت وروړ نو اوس د عبدالهادي او د عبدالباسط رخت ما راوړل د بازار کې دا بلاګ هم څه وخت د هغه په برکت باندې ما جوړ کړ ټول دوه درې درځیانو خیاطانو ته ورغلم هغې ویلې چې مونږ خو یې نسو کولی ځکه چې دلته برق زیو راځي لوډ شیډینګ ډېر ده او مشکله ده چې مونږ دا درته وګنډو متاسفانه رختې پاتې څه او خو دا ولاګ جوړ شو امید لرم چې تاسو خوښ سوی که خوښ سوی چینل در سره سبسکرایب کړئ او انډیوالانو سره هم در سره شیر کړئ ډېره مننه خدای مو سپارم که وخت خدای په امان